बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिलाम या नक्चरनल एमिजन या शैतान دوکه کول د خوب په حالت کې د منی وتلو یا انزال ته احتلام وای چې پښتانه ورته د شیطان دوکه کول هم وای. احتلام په دوه ډوله دی، یو طبیعي احتلام چې دا په میاشت کې یو یا دوه ځلې د منی د کثرت له امله په طبیعي ډول رامنځته کیږي، دا ناروغي نه ګڼل کیږي. دویم غیر طبیعي احتلام، دا احتلام د ذکاوت په حس او کمزوري پورې اړه لري. لاملونه کازز د منی ډیروالی، جلق، قبضیت، ډیر خوراک کول، چټل خیالونه او فکرونه. نښې یا سمپټمز: په ناخبر ډول په خوب کې 2 یا 3 ځلې په یوه اونۍ کې د شخص د شپې لخوا شیطان دوکه کول، په ځینو کې په یوه شپه کې شمیر 2 یا 3 ځلې ته رسیږي. د دې ترڅنګ په داسې شخص کې د کمزورۍ نښه هم وي. درملنه یا ټریټمنټ: ټابلیټ سربیکزیټ هره شپه یو ګولۍ د شیدو سره یوه میاشت پورې، او که قبضیت چیرې وي نو ټابلیټ سکایلیکس 15 ملي ګرامه 2 وخته دې وخوري د قبضیت په صورت کې. وقایه دوستانو ډیره مهمه ده. د ګرمو خوړو څخه ډډه کول، د جنسي او فلمي مجلو لرېوالی باید ډډه وکړي. په کیبل او موبایل کې سیکس مه ګورئ. د ذهني عیاشۍ څخه ځان وساتئ. اوبه ډیرې وکاروئ. او د دې ترڅنګ دوستانو 15 وخته خپل لمونځ وکئ. دوستانو که چیرې تاسو هم زموږ چینل کې نوي یاستئ نو په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ پیج فالو کړئ، ویډیو سره شیر کړئ. دوستانو په خپل ځان ډیر زیات پام کوئ. الله مو مل شه.